درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان پیلوټان وای افغانستان ته مو مه استوئ، طالبان مو وژني. هغه افغان پیلوټان چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د طالبانو له لاسته د مزار شریف له لوېدلو وروسته ازبکستان ته پناه وړې وه، د بې سرنوشتۍ په حالت کې ژوند کوي. هغوی ویریږي که د ازبک چارواکو لخوا افغانستان ته واړول شي نو طالبان به یې ووژني. دوی ته دغه ویره وروسته له هغه زیاته شوه چې د دوی د اوسېدو د کمپ یو ازبک ساتونکي ورته وویل تاسو د تل لپاره دلته نشئ پاتې کېدلی. په دغه کمپ کې میشت یو پیلوټ چې غواړي نوم مې پټ وساتل شي وایي زه 100% دا یقین لرم چې هغوی طالبان به مې ووژني. هغه چې له ریټر سره د تلیفون له لارې خبرې کولې وویل په دې کمپ کې موجود افغانان هڅه کوي چې خپل ځان له خلکو پټ وساتي. هغه وایي د یو زنداني په شان احساس کوي. په کمپ کې په حرکت باندې محدودیتونه لګول شوي دي. ډیر وخت د باندې له لمر ته لاندې تیروي، کافي خواړه او درمل نشته او یو شمېر کسانو وزن هم بایللی دی. هغه زیاتوي په دې کمپ کې شاوخوا 415 کسه افغانان اوسیږي او موږ د بندیانو په شان یو څه هیڅ ازادي هم نه لرو. د طالبانو فشار دغه کم ښایي ولسمشر جو بایډن ته چې له کابل څخه د تخلید عملیاتو د ضعیفي پلان جوړونې له امله تر نیوکو لاندې دی په یو بل سرخوږي بدل شي. یو شمېر برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو له ازبکستان څخه د افغان پیلوټانو او د هغوی له خوا د وړل شوو الوتکو د تخلید ناکامۍ له امله د امریکا په حکومت نیوکې کړې دي او خبرداری یې ورکړی دی چې طالبان به په ازبک چارواکو فشار راوړي چې دغه پیلوټان ورته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل متحده ایالات په دې موضوع باندې له ازبکستان سره همغږي لري او ټینګار یې وکړ چې پیلوټان او الوتکې خوندي دي. هغه د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د دوی هیوادونو ته ورشي او هغه هیوادونو ته د مهاجرو د بیرته ستنولو په برخه کې نړیوال قوانین مراعات کړي چې ستانه کړی شوي دي. مهاجر پکې تر پلټنو لاندې نیول کیږي. رویټرز څو ځلې د ازبکستان له چارواکو څخه په دې اړه معلومات وغوښتل، هغوی ځواب ورنه کړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.